امام صاحب نه چاته پوسو کو چې زه کومه دعا وغواړم د الله تعالی نه ځکه مبارک وخت دی او دعا مې قبلیږي هغه ته ډېره ښکلې خبره وکړه وایي د الله تعالی نه دا وغواړه چې الله زما دعاګانې قبولې کړي کوم ملګري چې عمرې ته تللي دي هغوی به نور هم ډېرې دعاګانې کوي خو یو څو دعاګانې هغه اهمې او لازمې کوي یو خپل والدین ته دعاګانې کوي او که نور څه نه درځي نو دا دعا کوه قرآني دعا ده چې رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دویم خپلو بچو ته دعاګانې کوي او دا قرآني دعا کوي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما دریم زما ستا چې ټول نه لویه سرمایه او لوی دولت دغه ایمان دی دغه دعا ډېره کوي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك صرف قلبي على طاعتك مختلف روایت دي ځکه یو حدیث کې راځي د بنده زړه د الله تعالی د دوو ګوتو په منځ کې دی اړی راړی څنګه چې د الله تعالی د شان سره ښایي تاسو به کتلي کله کله زما ستا ایمان ډېر مضبوط شي کله کله بیا ډېر خړ شي او کله کله ډېر بیا داسې کمزوری شي هغې وجې زما ستا نه ګناه هم کېږي نو ما تا ته پکار دی چې د خپل ایمان دعا وغواړو چې الله ایمان هم خرابې ډېر پرفتن دور دی او د ټول اهمه خبره خاتمه په ایمان دا د الله نه غواړي چې الله خاتمه مې په ایمان وکړي او پنځمه دا دعا کوو یا الله چې څومره دعاګانې مې کړي دي په کور کې په کلي کې الله هغه راته قبولې کړي او څومره توبې مې چې ویستې یا الله هغه رانه قبولې کړي یا الله زما دې توبه وي د ګناهونو نه نو معتمرینو ته څوک چې ملګري چې په عمرې کې دي مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد کوي خصوصا خپل والدین خپل بچي او خپل ایمان حفاظت او خاتمه په ایمان باندې او به ټول امت په دعا کې یاد کوي او هر ساعت یادوي صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې لاسونه اوچت کړي او ټول امت دپاره دعا وغواړي كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه الله تعالی د انسان ته د هر مؤمن سړي او د هر مؤمن ښځې په سر باندې یوه نیکي لیکلی کېږي د یو محتاط قول مطابق په دغه وخت کې څه د پاسه 2 اربه مؤمنان دي ډېر مذاهب دي په دنیا کې په کثرت په اعتبار سره په دې وخت کې اول نصرانیت او عیسیت دی ډېر افراد په دیني نصرانیت دي دویم ورپسې اسلام دی نو ته چې دا دعا غواړې چې الله ټول امت ته مغفرت نصیب کړي نو په دې لږ وخت کې تا 2 اربه څه د پاسه نیکۍ وګټلې نو هر منځ کې دا دعا غواړئ بیا چې تاسو طواف کوئ هر طواف کې باردار دا دعا غواړئ په عربۍ کې وایي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات الله تعالی دوی چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي الله تعالی دې زموږ خاتمه په ایمان کړي الله دې زموږ نه راضي شي موږ ته هم دعا کوئ خپلو بچو ته هم دعا